سلامونه. لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ د وخت ښه راغلی. دې خبرونه کې جګړه لا هم په کوټ کې شته دی، خو د ننګرهار کوټ کې جګړه له امله یې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځای شوې او چارواکي وایي د افغان ځواکونو او داعش اورپکو ترمنځ دې جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې چې د طالب مشرتابه روزنیزې ناندریزې مدرسې ته د سلګونه میلیونو پاکستاني روپیو ځانګړې مرسته کړې. له اروپایي ټولنې د وتلو له رایې وروسته د ویرو آرامولو هڅې. د بریتانیا د مالیې وزیر جورج اورزبورن وایي د هیواد اقتصاد ځواکمن دی. خپرونه کې پر دې سربیره د افغانانو ګډ ملي ارزښتونه څه دي؟ د بي بي سي آزاد جرګې دا ځل په افغانستان کې پر ملي ارزښتونو او د ملت پر جوړونې بحث او خبرې کړې. د نړۍ تر ټولو زیات خطر سره مخامخ خپل نوي کور کې یوه هڅه دا کوي چې د وچې اوبو د غژوي له ختمېدو وژغورل شي. جوړ تازه نړۍ دا وخت کې سپورټي او لنډ خبرونه لرو، خو پیل له ننګرهاره کوو. د دغه ولایت په کوټ کې لا اوس هم جګړه روانه ده. چارواکي وایي 6 تنه ملکیان سیمه کې د افغان ځواکونو او داعش اورپکو ترمنځ نښتو کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش بریدونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځای شوي دي. کوټ کې دا نښتې تېره جمعه هغه مهال پیل شوې چې خواله رسنیو کې داسې انځورونه هم خپاره شوي وو چې ویل یې داعش اورپکو سیمه کې د خلکو کورونه سوځولي دي. نعمت الله کاریابې نور حال راکوي. د کوټ ولسوالۍ په 3 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 100 کورونه تر اوسه سوځول شوي او سلګونه نور کډې کولو ته اړ شوي. د ننګرهار والي سلیم کندوزي نن رسنیو ته وویل چې 6 ملکي کسان تر اوسه په دغه جګړه کې وژل شوي او 8 امنیتي ځواکونه وژل شوي. د ویل 18 نور زخمیان دي. جګړه لا هم په کوټ کې شته دی، خو د هغو سیمو نه چې په لومړۍ ورځ پکې جګړه وه د پاڅونوالو سیمه ییزو پولیسو پوستې وې، د هغه نه اوس ځایي خلک وایي چې جګړه اوس یو څه په شا شوې ده. نن سهار د ځمکې او هوا له لارې نه افغان ځواکونو د کوټ په څو کلو باندې بریدونه وکړل. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو شمېر رسنیو ریپورټونه ورکړي چې ګواکې په کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 40 ولسي وګړي چې ښځې او کوچنیان پکې دي برمته یا یرغمل شوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ریپورټونه تش تبلیغات وبلل، خو د سیمې خلک لا هم وایي چې یو شمېر ښځې او کوچنیان لا درکه دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ځپل شوو کورنیو سره د مرستې تابیا روانه ده او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي هغوی ته به خوراکي توکي ورکړل شي او همداراز هغه کورونه چې سوځول شوي د حکومت له لوري به د بیا جوړولو کې هم مرسته وشي. نعمت الله کاریابو. د ډیورین کرښې بله غاړه خیبر پښتونخوا حکومت پر هغې پریکړې سختې نیوکې شوې چې غواړي یوې نندریزې مدرسې ته 300 میلیونه کلدارې ورکړي. دا پیسې د صوبایي حکومت په کلنۍ بودیجه کې په اکوړه کې دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره د ځانګړې مرستې په توګه بیل شوي دي. له همدې مدرسې د طالب غورځنګ د مشرتابه ګڼ کسان فارغ شوي دي. د ګوتنیونکو بیا له همدا داسې مدرسو سره مرستې د توندلارۍ لاسنیوی بللی دی. خدای نور ناصر پرې ریپورټ لري. مدرسه حقانیه د زرګونو طالبانو درسګاه دا لومړی ځل نه دی چې د دارالعلوم حقانیه نوم په رسنیو کې راځي، بلکې تر دې وړاندې هم که خبره د افغان طالبانو وي، د حقانیه مدرسې او د دغې مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق نوم په رسنیو کې په بیا راغلی. دغه ویډیو بي بي سي څو کاله وړاندې د دغې مدرسې د دورې پر وخت کښلې. زما شاته دغه دنګې منارې چې وینئ همدا دارالعلوم حقانیه ده چې پکې د پاکستاني او افغان طالبانو یو شمېر مشرانو زده کړې ترسره کړي دي. موږ د دغه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځکه دې مدرسې ته ځننه پرې نه ښودل او له موږ سره یې خبرې ونه کړې ځکه چې د ده په خبره دا هر څه د ده او د اسلام پر ضد د غربي رسنیو پروپاګند دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له دغې مدرسې سره د 300 میلیونو کلدارو د مرستې اعلان کړی. د دغې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق دا نه مني چې ګواکې حکومت دې ورته پیسې ورکړې وي، خو د پښتونخوا حکومت نه هم د دې مرستې له ورکولو انکاري دی او نه هم دا د غربي رسنیو پروپاګند بولي.
उन तालीमी इदारों की जिनके रिलीजियस इदारे जो हैं जिनके ऊपर कोई د هغو تعلیمي دیني ادارو چې ګوته ورته نه وي نیول شوي او یا د ترهګرۍ روزنه نه کوي نو که له هغوی سره موږ مرسته کوو تر دې ښه خبره بله نشته. د پښتونخوا ایالتي حکومت ادعا کوي تر دې وړاندې هم نورو حکومتونو له یادې مدرسې سره ورته مرستې کړې. په دې صورت کې زما خیال چې د سوشل ویلفیر او د وزارت مذهبي امور دپاره فنډ مختص کېدل پکارو او بیا هغې یو کرایټیریا جوړه کړي یو معیار جوړ کړي او دغه معیار لاندې هغې ګوري چې کوم مدرسې ته د څومره فنډینګ ضرورت دی یا کومې ادارې ته د څومره فنډینګ ضرورت دی. په دې صورت کې چې تاسو ګورئ نو یو خاص مدرسه چې معلوم تعلق لري یو انتها پسند فکر سره د هغې په نوم سره په بجټ کې رقم مختص کېدل دا داسې ښکاري چې د انتها پسند بیانیې یا د هغه فکر په مخ کې بوتلو دپاره یو کوشش دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د ګوند ایالتي حکومت لا هم په دې زور ورکوي چې له حقانیه مدرسې سره یې دا مرسته ځکه کړې چې د دوی په خبره په یاده مدرسه کې زده کوونکي په زرګونو طالبان د هیواد سیاسي ډګر ته راولي. خو د ډیرو په باور دا د پاکستان تحریک انصاف لخوا توندلاریتوب ته وده ورکول او د وسلوالو ډلو له پلویانو سره مخامخ مرسته ده. خدای نور ناصر BBC نوشار. همدا شیبه د BBC اردو څانګې همکار عادل شاذب را سره په سټوډیو کې دی. شاذب ستړي مه شئ سټوډیو ته. لومړی پوښتنه خو دا راځي چې د پښتونخوا خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ولې له داسې یو مدرسې سره چې نیوکې ګوته ورته نیول کېږي او ناندرې په اړه کې مرسته کوي؟ په دې کې داسې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر تحریک انصاف چې دی هغه د خیبر پښتونخوا واکمن د ګوند دی. د هغوی مشر عمران خان دغه وینا ده چې دغه مدرسه چونکې په خوا ترهګر ډلو سره تړلې شوې ده نو دوی کې دوی داسې اصلاحات کول غواړي چې دې کې کم زرګو طالبان دي هغوی د پاکستان مین سټریم ته راولي. خو دې سره عمران خان دغه ګام چې دی دوی ځانګړې مرسته چې کمه کړې ده حقاني مدرسې سره نو دوی ډېرې زیاتې نیوکې هم پې شوي دي او د پاکستان پیپلز ګوند چې اپوزیشن ګوند دی د پاکستان د هغوی دغه وینا ده چې د دغې مدرسې طالبان چې دي هغه د بېنظیر بوټو په قتل کې ملوث وو هغوی سره هم تړلي نو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ډیر زیات خیال کول پکارو او دغه صرف یو مدرسې له دغه 300 میلیونه کلدارې چې دي دغه چې د ورکې نو په دې باندې ډیر زیات سوالونه راپورته کیږي چې دغه پیسې به څنګه لګي او آیا دغه پیسې چې دي نو کېدای شي چې د نیوکې د خپل خیبر پښتونخوا کې د مخالف نشنل عوامي نشنل ګوند خوا هم کېږي. خو بله پوښتنه دا ده چې داسې مرستې که چېرته کېږي هم ولې د مرکزي حکومت د دیني چارو له وزارت سره په همغږۍ نه کېږي یا د مرسته شوې ده په همغږۍ باندې؟ په دې کې دا د یو خو د صوبایي حکومت او مرکزي حکومت منځ کې ستر سیاسي اختلافات دي. یو وجه خدا ده. دویمه وجه پاکستان کې چې کوم مطبوعات او څېړونکو چې څنګه دې ته کتله کړې ده هغه یې دغه کړې ده چې د مولانا سمیع الحق چونکې په خیبر پښتونخوا کې یو سیاسي اثر رسوخ هم لري نو شاید تحریک انصاف ګوند او عمران خان دغه غواړي چې د هغوی دغه مرسته دی په دغه د ځانګړي چې کومه پیسې وله ورکړي دي په دغه باندې دې ترلاسه کړي. خو بیا به زه دغه ووایم چې د پاکستان ستر ګوندونه چې په هغې کې عوامي نشنل ګوند او ورسره پښتونخوا عوامي نشنل ګوند هم شامل دی هغوی دغه باندې سختې نیوکې کړي دي چې دغه پیسې د دوی له ولې ورکړي. مننه ډېر زیاته. عادل شاذب و چې په خیبر پښتونخوا کې د حقانیه مدرسې سره د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د مرستې په اړه سره خبرې کولې نو که د همدې مسالې او دغه د نړۍ د سیمې په اړه نور معلومات غواړئ ویل ولې ویې ګورئ زموږ ویبپاڼه ته ورتلی شئ BBC پښتو ټکی کام. او راځئ اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه راواخلو. د فرانسې د مالیې وزیر وایي دغه هیواد او جرمني ترمنځ په دې اړه هیڅ توپیر نشته چې برېټانیا باید د پلان له مخې څنګه له اروپایي ټولنې ووځي. میشل ساپین ویلي د برېټانیا د وتلو کار باید ژر وشي. د خبرې په برلین کې د جرمني، فرانسې او ایټالیا ترمنځ د سرمشریزې مخکې کولې. د اسپانیا چارسمبالی لومړی وزیر ماریانو راهوی وایي هڅه کوي یوه میاشت کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. د خبرې وروسته له هغه کړي چې ټاکنو کې پرېکنده پایلې نه دي راوتلې. د خلکو ګوند د دغه هیواد ټول ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې خو اکثریت یې خوندي نشوی کړی. خو مرکزي سیودادانوس ګوند ښایي ورسره د همکارۍ هیله ولري.
د لبنان ختیځ قاق کلي کې یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 19 نور ټپیان شوي دي. باور دی چې د ځانمرګو یوې 4 کسیزې ډلې دا برید کړی وي. 4 واړه بریدګر هم چاودنه کې وژل شوي دي. لبنان هم ګاونډۍ سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله له ترنګلي حالته کړیږي. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي له 6 کلونو وروسته یې له ترکیې سره د هیواد د اړیکو بیا ټینګښت یو مهم ګام دی چې په وینا به یې د اسرایلو پر اقتصاد مثبت اغیز ولري. دواړه هیوادونه وروسته له هغه سره تینګلتیا کې کېوتل چې د اسرایلو سمندري ځواکونو په 2019 کال کې غزې ته پر لار یوې ترکۍ بیړۍ کې 10 فعالان ووژل. اټکل دی د اړیکې بیا جوړېدلو په اړه وروسته یو رسمي اعلامیه هم خپره شي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پریکړې او هم یې د اغیزو په اړه خبرې او اندېښنې له اوس هم ښې ګرمې دي. د بریتانیا د مالیې وزیر جورج اوزبورن چې اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو پلوی و له ټولپوښتنې وروسته د لومړي ځل لپاره ښکاره خبرې کړې دي. د ویلي بریتانیا د نااټکل شوي راتلونکي په اړه ځان چمتو کوي خو پر اقتصاد یې له یو څه اغیز د تېښتې لار نشته. د له دې هڅو سره چې بازارونه ډاډمن کړي د بریتانیا پاونډ ارزښت تیرو 11 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلی دی. په بریتانیا کې د سهار 9 بجې دي. د مالیې وزیر د وخته ویښ شوی. جورج اوزبورن له ټولپوښتنې د مخه د اقتصادي ګډوډۍ چې اوس ورسره بریتانیا مخامخه د خبرداری ورکړی و. اوس ښاغلی اوزبورن هڅه کوي چې مالي بازارونو ته ډاډ ورکړي. زموږ اقتصاد هغسې پیاوړی دی چې کولی شي د هغې ننګونې مقابله وکړي چې اوس مهال زموږ هیواد ورسره مخامخ دی. دا ننګونه روښانه ده. د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا خلکو له اروپایي ټولنې نه د وتلو رایه ورکړه. ما د ټولپوښتنې دغسې پایله نه غوښته او ما د دې لپاره کمپاین هم کړی و. خو پارلمان موافقه وکړه چې ځینې موضوعګانې چې د اساسي قانون له مخې ارزښت لري باید یوازې سیاستوالو ته پرې نه ښودل شي او باید خلک پرې په ټولپوښتنه کې رایه ورکړي. ښاغلی اوزبورن غواړي ثابته کړي چې په بانکونو کې کافي پیسې او د اقتصادي ثبات لپاره یو پلان هم شته. خو په ورته وخت کې سیاسي ګډوډۍ د ده لخوا ډاډ تر سیوري لاندې راوستی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډیوډ کامرون له استعفا وروسته به د بریتانیا لومړی وزیر څوک وي. خو که هر څوک وي له اروپایي ټولنې به د وتلو خبرې پر مخ وړي. بلخوا د مخالف ګوند مشر د خپلو لوړ رتبه همکارانو ملاتړ بایللی دی. ځکه نو اوس مالي بازارونه د عمومي انتخاباتو احتمال ته اندېښمن دي چې له دې سره یو ناڅرګن حالت رامنځته شوی دی. نن سهار د پاونډو ارزښت یو څه باثباته و خو د تېرې جمعې ورځې راهیسې یې ارزښت په لوېدو دی. دغه راز د بریتانیا د مشهورو سوداګریو د ونډو بیې په لوېدو دي او د پانګونې په هکله ډېرې اندېښنې شته. له اروپایي ټولنې نه د وتلو پریکړې په دې هکله هم اندېښنې پیدا کړي چې د بانکي سود کچه، د کورونو بیې او دندې به څنګه شي. د خلکو مهمه پوښتنه بیا دا ده چې له اروپایي ټولنې تر وتلو وروسته به بریتانیا څنګه ښکاري. نړۍ د وخت کې اوس لږ دمه کوو چې له دمې رسنیږو نو سپورټ، خبرونه او بېلابېل نور مطالب هم لرو. نو لرې مه ځئ، د کتلو لپاره راسره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ. لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخته د نن د سر خبرونه مو. د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د طالب مشرتابه روزنیزې ناندریزې مدرسې ته یې سلګونه میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړې. خو پاکستاني چارواکي وایي که ترهګر څوک نه روزي نو هغو ادارو سره مرسته پر ځای خبره ده. له اروپایي ټولنې د وتلو له رایې وروسته د ویرو آرامولو هڅې د بریتانیا د مالیې وزیر جورج اوزبورن ویلي د هیواد اقتصاد یې ځواکمن دی. افغانستان د بېلابېلو قومونو ټاټوبی دی چې له پیړیو راهیسې سره یو ځای اوسېدلي او ژوند یې کړی او ترمنځ یې ځینې داسې ګډ دودونه هم دي چې ملي ارزښتونه بلل کیږي. د BBC آزادې جرګې دا ځل په افغانستان کې پر ملي ارزښتونو او د ملت پر جوړونې خبرې کړې او بحث کړی او دا چې د افغانانو ګډ ملي ارزښتونه څه دي. آریا احمدزی له کابله په اړه ریپورټ لري. د ملي ارزښتونو په پام کې نیول، ملي سرود، اساسي قانون، افغاني هویت، فرهنګ او ګډ تاریخ هغه څه دي چې د جرګې ګډونوال یې د ملي ارزښتونو په نامه یادوي. یکی از راه‌های
هاخوا ملت جوړونه یو له هغو سترو ارزښتونو څخه ده چې د ځینو په اند رسېدو ته یې لا هم ډېر مزل پکار دی خو حل لاره یې څه ده برای ملت شدن باید ملت ته رسیدو لپاره باید له قومي هویت نه تیر سو دا هغه وخت امکان لري چې بیلابیل قومونه سیاسي او ټولنیزې پوهې ته ورسیږي دا په خپله یو ارزښت دی افغانستان اوس هم د بیلابیلو کلتورونو کور دی دغه کورنی کلتور او ارزښتونه د بهرنیانو له لاسوهنې نه بې اغېزې نه دي پاتې که دغه 40 کاله حالت زموږ پر هر همسایه راغلی وای جغرافیه حالت به اوس داسې نه وای د ځکه موږ د دې ټول تکلیفو سره متحد پاتې سوي او د هر خارجي تجاوز په مقابل کې متحد پاتې سوي دغه اوسنۍ بدبختي چې راولاړه سوې ده هم دا غټو طاقتو راوستلې ده که روس و او که اوس امریکا ده دا راغلي دي همدا قومي تنفر خلق کوي همدا ما ته وایي ته څوک یې هم بل ته وایي ته څوک یې همدغه دي چې په ما و تا کې زهر پاشي افغانۍ چې د افغانستان د پیسو واحد دی ارزښت یې خوندي نه دی د مونږ افغانانو دپاره مهم شی چې دی خپله یې مونږ افغانۍ ده ولې متاسفانه په دې وختونو کې افغانۍ داسې شوې چې په یو ولایت کې څوک پیژني نه په بل ولایت کې پیداغي افغانستان د بیلابیلو دودونو لرونکی هیواد چې هره سیمه یې ځانته ارزښتونه لري د ډیرو په باور ملي ارزښتونو ته د دوی پام راړول وخت غواړي آریا احمدزی BBC کابل او د دې اونۍ ستاسې غږ خپرونه کې چې پر پنجشنبه خپریږي پر دې پکې خبرې کوو چې ویل کېږي د روژې له حکومتونو یې یو د وږي او اړ کس له حالته ځان خبرول دي خو ستاسې ټولنو مینو او ګاونډ کې څومره د وږو او اړمنو حالت ته پام کیږي ستاسې غږ د اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو نو د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو هم خپل نظرونه راته پرېښودای شئ او له روژې او د غرض په روژه کې د خوراکونو او یو بل ته د پام په اړه که چېرته خپل عکسونه لرئ د BBC پښتو ویبپاڼه او یا د BBC پښتو برېښنالیک له لارې راستولی شئ به هم یو دوه نور لنډ خبرونه راخلو بیرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو خبرې ته ورستنیږو نن د بریتانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون له هغه راهیسې چې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی د خپلې کابینې لومړۍ غونډه وکړه د خپل هیواد راتلونکي په اړه پر سوچ سربیره د حکومت ډلې د تېرې پنجشنبې له تاریخي ټولپوښتنې وروسته د محافظه کار ګوند ترمنځ پر پرتې لارې هم بحث وکړ بیا هم د بریتانیا د لوی حکومت مخالفې کارګر ګوند ډلې ترمنځ توپیرونه لا هم پر ځای پاتې دي د دوی مشر جیرمی کوربن ته اوس د مرستیال هم ویلي چې د پارلمان په ګوندي غړو کې نور واک نه لري ښاغلي کوربن په ګوند کې دننه له بغاوت سره مخامخ دی لږ تر لږه 19 وکیلانو یې د مشرتابه له امله له خپلو دندو استعفا کړې هند د هغو هیوادونو ډلې سره یو ځای شوی چې د توغندیزې ټکنالوژۍ صادرول کابو کوي ډیلي کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندیزې ټکنالوژۍ کابو کولو نظام کې د 15 غړي په توګه د هند ورننوتل به د نړیوالې نه خپرېدو موخو کې له دوه اړخیزه پلوه ګټور کار وي دا ګام 3 ورځې وروسته له هغه پورته کیږي چې هند د اتومي چارو برابرولو ډلې سره د یو ځای کېدو خبره رد کړه که غواړئ د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ پر دې سربیره چې زموږ په ټلویزیوني خپرونه کې ګورئ نو تاسو که غواړئ چې واورئ زموږ راډیویي خپرونه اورېدای شئ اسماعیل سعادت پکې بېلابېل معلومات درته راغونډ کړي او نن په خپرونه کې در سره ملګری دی نو د افغانستان پر 9:30 د پښتونخوا پر 8 بجو اورېدای شئ د لوبو خبرونو کې لومړی فوټبال ته ورځو د ارجنټین فوټبال لوبډل مشر لیونل میسي چې ډېر یې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ګڼي او اوس 29 کلن دی وایي له نړیوالو لوبو لاس اخلي سره له دې چې د خپل کلب برسلونا سره خورا ښه بریالی دی میسي هیڅکله خپل هیواد لپاره کومه اتلولي نه ده ګټلې د اعلان وروسته له هغه وکړ چې ارجنټین د کوپا امریکا پایلوبه په پینالټیو شیلي ته وبایلله د خپلې پریکړې په اړه وویل د جامو بدلولو په خونه کې مې له ځانه سره فکر وکړ چې نور نو بس دی نور په ملي لوبډله کې نه لوبېږم لکه څنګه چې مې وویل دا مې 4مه پایلوبه وه تر دې ځایه راورسېدو او غوښتل مې چې لوبه وګټو خو پایله یې بله وه فکر کوم نور نو بس دی
بیا هم له فوټبال سره تمیږو. اروپا اتلولیو کې بیا لوبې نن روانې دي چې منځلوبو ته د لار موندلو په موخه ایټالیا د اسپانیا او انګلستان د آیسلند پر وړاندې پکې لوبیږي. پرونۍ لوبو کې بیا کوربنۍ فرانسې او جرمني منځلوبو ته لار وموندله. بلجیک بیا هنګري ته 4-0 ماته ورکړه او اوس په منځلوبو کې راتلونکي جمعه د ویلز پر وړاندې لوبه کوي. دلته په لندن کې د ویمبلډن ټینس لوبو کلنۍ سیالۍ نن پیل شوې. دا یې 130 کال دی چې دغه سیالۍ ترسره کیږي. د بریتانیا جیمز وارډ د نړۍ له لومړۍ شمیرې او د تیر کال له اتل نوواک جاکوویچ سره لوبه کوي. برتانوي لوبغاړي لومړی سیټ 6-0 وبایله. د ښځو په لوبو کې بیا د ویمبلډن 15 ځلې اتلې سرنا ویلیامز هم په لوبه بوخته ده. کله مو د غرنیو چرګ ډوله څنګهکو په اړه اورېدلي؟ دا نړۍ کې د وچې لندې داسې ژوي دي چې د نورو ډېر له خطر سره مخامخ دي. ځینو ته یې بیا د لیږد کانټینرونو کې نوي استوګنځي برابر شوي دي. د انګلستان شمال لویدیځ کې د چاپیریال ساتونکو یوه ډله وایي نوې پروژه یې ښایي وروستی داسې فرصت وي چې د څنګښې پرې له ختمېدو ژغورل کیدی شي. دا د نړۍ تر ټولو غټې چونګښې دي، خو اوس له لوی ګواښ سره مخامخ دي. دا چونګښې د غره د چرګانو په نوم هم یادېږي، ځکه یو خو یې اندازه لویه ده او بله دا چې د غذایي خلک یې د خوړلو لپاره هم کاروي. یو مهال د دغو ژویو نسل زښت ډېر و، خو اوس نسل د کیټریټ په نامه د یوې ناروغۍ له امله ورکېدو ته نږدې شوی. اوس د ژویو ساتونکو لخوا د دغو چونګښو 14 جوړې پیژندل کیږي او یو له بل سره یې پرتله کوي. بیا یې له نورو جلا په بل ځای کې ساتي. 4 هغه چونګښې چې له جینیتیکي پلوه سره ورته وي په جوړو کې یو ځای کیږي. هیله دا ده دغه چونګښې چې په بیولوژیکي ډول سره یو ځای شوي د غره د چرګانو یو نوی نسل وزیږوي. زموږ هڅه دا ده چې دلته تر ټولو ښې چونګښې راټولې کړو او د نسل زیاتولو لپاره ښه شرایط برابر کړو. ښایي د انګلند په شمال کې دا کوچنۍ او ښکلې سیمه د دغو ژوو لپاره چې نسل یې په ورکېدو دی د یو نوي پیل په څیر وي. او د څنګښو د ژغورنې له هڅې د خپرونې پای شیبو کې لیتوانیا ته ورځو او هلته هم د ښکلا او کمسارې سیالي پکې ګورو چې په سیالۍ کې نه چا وینا وکړه او نه هم چا د لامبو جامې اغوستې وې. خو د سیالۍ ګډونوال په سرې غالۍ بیا تېرېدل. دا په رامیاګالا ښارګوټي کې د وزو اووم پرېډ و چې ګورې وزې په خپلو جامو سینګار شوي دي. په دې کې تر ټولو ښکلې وزه چې ښه څرمن ولري غوره کیږي. ګټونکي وزې ته په جایزې کې کیکونه، شات او د ویښتو د کمولو کوپونونه ورکول کیږي. دا روښانه بیا نه ده چې د ویښتو کمولو کوپونونه د وزې لپاره وو او که د وزې د څښتن لپاره. په زړه پورې سیالي وه او د خپرونې مو په دې سره پای ته رسېږي. خو که غواړئ چې بیا وګورئ د څلورو ساعتونو لپاره یې تل زموږ په روپاڼه هم موندلی شئ. BBC پښتو ټکي کام ته ورشئ. د سر خبرې هم د دوستم د اندېښنې یا اندېښنې خبره ده چې څرګنده کړې ده. نو خپرونه مو اوس همدلته پای ته رسېږي. بله مو سبا ده. تر هغې مو لوی څښتن سپارو. ښه وخت.